له ښه بخته نن د جلال آباد اړوند اتحاد پلازې ته راغلي یو، کوم چې د کوچي پلازې مخامخ موقعیت لري. دلته افغان ګنډ کالي، سلمدوزي او همدارنګه چرمدوزي، پنجابي کالي او هر هغه څه چې په ودونو کې زموږ خویندې استعمالوي هغه ټول په دغه مارکیټ کې پیدا کېږي. دا بیا ګل بخمل دي کوم پکې د دوه رنګه ګل بخمل دي که د نور رنګه بخمل ده ورکې او دا لمن هم ده. کار یې مې ګوره د چرمې کار لاسي چرمه پکې لګېدلې ده، یخنې لاسي جوړ شوی ده. نور ډیزاین کې انشاءالله څه خو نشته، دا ډېر ښایسته ډیزاین ده. که اوس نغمه زموږ خپرونه وګوري ورته وایي چې دغه ډیزاین ما ته راواستوه، دا به څنګه وي؟ ولې نه؟ پیسې خو به هغې خو اغوستی ځکه خلکو ورنه نقل کړی ده. اوس د نه هغه وایي چې ما ته کوم راغلی و هغه دومره ښایسته نه و لکه څومره چې دا ښایسته دا خبره بلکل دا امکان نیولی دی. دا ډېر یو ښایسته کار پکې شوی. لمن یې باندې 8 متره لمنه ده، شاوړ مخ ته ډېره لویه لمن لري. هسې ورته وخته او د مریو کار هم پکې شوی دی. هو مریو کار لاسي کار ټول پکې دي، سرشانې هر شی په شانه کې ښایسته د مریو کار شوی دی. او بنارس ته که دا بنارس هم اوریجنل بنارس دی. فقط لکه سره زر چې پې د پاسه ایښودل شي. دا خو چې خویندې کله دې سره لاکټ واچي هغه داسې فکر کوي چې لاندې کاته نور هم سترې ورسره ځوړنده دي، سرو سره فرق نه کېږي. دا اوس جوړه ده نو. دا خویندو ته هر هغه چا ته چې دم ګړۍ مونږ ګوري هغو ته یې وښیه. دا په لاس باندې یو غمی لګول کېږي، یو کار ورته کېږي او دا ټول کار په لاس شوی دی او ښایسته بخمل هم دی. اول بخمل وي دا ریټ مناسب ریټ دی، دی 38,000 افغانۍ قیمت. 38,000 افغانۍ. او دا څه چې پکې لګېدلي غمي دي؟ دا ټول کرسټال غمی دی. کرسټال غمی دی، یعنی هغه چې کوم ویره لرم چې لمن د منځ کې چې دی منځ کې خدام دې سره ده. وګورئ تاسو فکر دا تش ده، ما ویل که همدغه یو دی خلاص. دا یو ډیزاین دی چې ته غواړې چا ته یې ښکاره هم نه کړي، خو بس زما خاطر در باندې ګران دی. بلکل ډېر زیات ګران دی. راشه دلته نږدې نه ورته دا کړم سټارټ کار ته ووایه. اوس د دې لمنه درته وښیم لستوڼي کار ډېر یو ویاړتي کار شوی. ماشاءالله دا لستوڼي دي صحیح ده. بیک فرنټ داسې ریپ سټایل کې لستوڼي دي. دا لمن ده. هندي بنارس له وروره بنارس له لاس یخن هم ټول ګورې دا هم لاسي جوړ کړی دی. نستوڼو کې موږ ګوره دا خپل څه د ډیزاین هم پکې ورکړي دي. ډېر یو ښایسته فوق‌العاده ډیزاین ده. او دې کې خو د غمو کار هم شوی دی که نه دلته؟ دا غمي نه دا مرۍ دی مخلص صاحب ډېره. او مرۍ وبخه دا مرۍ کار ده، لاسي کار ده. بلکل دا د مریو کار دی. بلکل دې کې مرۍ هم کار شوی دی. دغه دې ته چې وایي؟ دې ته روپۍ وایي. روپۍ وایي. دا روپۍ هم دي د پاسه سکې د پاسه اصلي روپۍ دي اوریجنل. بلکل. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو.
له ښه بخته نن د جلال آباد اړوند اتحاد پلازې ته راغلي یو، کوم چې د کوچي پلازې مخامخ موقعیت لري. دلته افغان ګنډ کالي، سلمدوزي او همدارنګه چرمدوزي، پنجابي کالي او هر هغه څه چې په ودونو کې زموږ خویندې استعمالوي هغه ټول په دغه مارکیټ کې پیدا کېږي. ستر مارکیټ دی د کالیو. موږ نن بیا د دغه مارکیټ اړوند یو دکان ته ورځو چې ښایسته د کالیو پلورنځی دی. په رښتیا هم ډېر ښایسته ډیزاینونه پکې پراته دي او ډېر ښایسته دکان دی، فوق العاده او څو ځوانان پکې ناست دي دغه کار روزګار کوي. نو راځئ درنو ملګرو مخکې ورځو دکان ته او دغه ډیزاینونه در باندې ګورم. زه محراب ګل مخلص یم، د کیمرې تر شا ځوان بیا محفوظ کاکړ دی. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر جوړ یاستئ؟ خیرت دی؟ اجازه ده درې خبرې وکړو؟ ولې وروره او خو ته در واړم. راوړه نو زه به داسې در واړم، داسې اورېدل کېږي که نه؟ څنګه یې؟ شکر الحمدلله ښه یم. تاسو خپله ښه نو مبارک دی. حضرت الله مې نوم دی. حضرت الله. د کوم ځای؟ د حصارک. د حصارک، د ښایسته حصارک یې. ډېره مننه، خدای دې آباد و سلامت لره. حصارک کې خو زما ډلې ملګري شته دی او داسې یو خاوره ده چې زه کله ورته ورځم ډېر خوشحالېږم خپله. او که هفته کې نشي نو میاشت کې یو ځل حتما چکر ور ووم. یخه سیمه ده نو دغه وخت ښه موسم هم دی. خو ته دلته پروت یې تېر راغلی؟ خو موږ جلال آباد ښار جلال آباد کې یاستئ. نو زموږ ګڼ شمېر خویندې دي هغه د هېواده بهر یو که په هېواد کې بار دا فرمایش کوي چې تاسې داسې دکانونو ته لاړ شئ چې هلته هر څه موجود وي. چرمدوزي وي، افغان ګنډ کالي وي، سلمدوزي وي، پنجابي کالي وي او کتان وي، همدارنګه دا نور کالي وي. نو نن راغلی یو دغه دکان مو انتخاب کړی، داسې نومونه چې ما واخیستل وي به دلته انشاءالله چې ښه ځای مې انتخاب کړی ده. هر رقم لباس چې زنانه وغواړي، که د ودونو لباسونه شي، که د کراله لپاره ګنډې افغاني او سپین کمیسونه شي، موږ سره دلته شته ده. یو افغان ګنډ کالي شته ده افغاني که موږ ته یې وښیې. دا هم شته. دا بیا لنډ دي که نه؟ ښه دا لنډ دي بخملي دي. دا بخملي هم را سره شته ده او په هغې کې هم شته ده را سره. ښه دا لنډ بخملي کالي دي. دا بخملي دي او دې کې چرمدوزي هم پکې شوې ده. د لاس کار هم لاس کار هر څه پکې دي. یخن هم ټول بلوچي یخن ده. بلوچي یخن ده. او د دې قیمت څو راځي نن سبا؟ د دې قیمت وزن یې څومره وي؟ وزن به یاره 3 کیلو 3.5 کیلو دی. ډېر دی. زما په نظر خو ډېر دی، خو تاسې په تجربه لرئ پوهېږئ پې. ښه د دې قیمت تاسو ویلې؟ د دې قیمت به تاسو لپاره مثال راغلی ستاسو چینل په خاطر باندې مشتریانو لپاره دا حساب کو 4.5 افغانۍ. 4.5 افغانۍ. افغان ګنډ کالي، پرتوک، صادر، هر سره مکمل. دا هغه کومه دي؟ پیجامه یې کومه ده؟ پیجامه هم ورسره شته ده، صادر هر څه ورسره شته ده. ښه شته دی. او دغه کوم کمیس دی؟ دا بیا مکسي دي، هر څه ورسره شته ده. مکسي دي؟ دا خو ډېر غټ دی که نه؟ او دا بیا غټ راځي دی. دا به درته خلاص کړم. ښه د دې قیمت څو راځي؟ د دې قیمتونه زی ویم ولې وروره 14,000 وي. 12,000 14,000 همدغه بیخي صحیح ریټ دی. ښه صحیح ریټ مې ویلی که نه؟ ځکه ډېر ډک کمیس دی او ډېر خوندور کمیس دی، ما ته ډېر خوند راکړه. دا ښه ډیزاینونه لرو، نور مخلص صاحب ښایسته ښایسته ډیزاینونه. ډېره مننه. او دا کوم ځای کې جوړېږي په افغانستان کې؟ خپل افغانستان کې موږ خپل تولید ده او جلال آباد کې؟ همدلته. کوم ځای کې دی دا کارخانه مو؟ خپله پاس شپږم منزل کې کارخانه لرو. شپږم منزل کې دلته. ښه یعنی که یو څوک خپل هم ډیزاین ته درکړي چې په دغه ډیزاین باندې راته کار وکړي، څرګند فرمایش وي انشاءالله موږ کولی شو په جلال آباد ښار کې کولی شي. او هر رقم ډیزاین موږ کولی شو. ډېره مننه. دغه بل کمیس زموږ ملګري راوړل، هغه څنګه دی؟ راوړه دا بیا ګل بخمل او مکس تکه ده، لکه مثال رنګل هغه کې راځي. ډېر ښایسته ډیزاینونه دي. دا هم داسې راوړل. دا خو ډېر وزن لري که نه؟ ډېر ده مخلص صاحب. دا جوړم بیا هماغومره کار هم لري. او ځینې خویندې بیا داسې ډېر رنګه ډیزاین نه خوښوي که نه؟ که نه؟ راشه اجمله راشه. دا د یو نفر د سمبالولو کار نه دی اجمل خانه. دا ګل مخلص صاحب. دا بیا ګل بخمل دي، کم پکې د 2 رنګه ګل بخمل دي، که د نور رنګه بخمل ده ورکې. او دا لمن هم ده. کار یې مې ګوره د چرمې کار، لاسي چرمه پکې لګېدلې ده، یخنې لاسي جوړ شوی ده. نور ډیزاین کې انشاءالله څه خو نشته ده، ډېر ښایسته ډیزاینونه دي. او دا چې څوک یې جوړوي څومره وخت کې جوړوئ تاسې؟ یو کمیس باندې څومره وخت لګېږي؟ تقریبا 2 ورځو نه تر 10 ورځو پورې. 2 ورځې خو لازمي دي چې اخلي یې. بالکل. دا لاس کار د خامخا وخت نیسي. او دا د یو استاد کار دی که نه؟ بېلابېل استادان په دې کې کار کوي. سلمدوزي دپاره بېلې، د هغه دپاره دې کې د چرمې والا بېل استاد، چرمې ماشین والا جدا وي، بیا د خیاطۍ جدا ده، د غمۍ کینول والا جدا ده. دا ټول استادان بیا تاسې کینولي؟ هو ټول من سره شته. دې ته بیا تاسې معاش ورکوئ که څه؟ معاش ورکوو، بالکل معاش ورکوو. ستاسې کار کېږي او که نه کېږي د هغو کار روان وي؟ د هغو کار هر وخت روان وي. اوس دلته سیزن لګاوټ ده مثال،
بیا ژمي ته موږ مالونه تیاروو لګي لکه کار اوزګار نه کینی کار اوزګار نه کینی هغوی دغه استاد په خپل فرمایش جوړ کړی کنه چا ته فرمایش درکړی چې دغه سی هغه راته جوړ کړي دې کې موږ دوه ډیزاین جوړ کړو یو د چا فرمایش یو هم دکان ته جوړ کړو یو هم دکان ته دلته اوس ما د پر جانب بتا دي چې دی خواته یو قسم دی چې بیگ سایډ راوړی یا شاته خوای چې دا هغه بیا بل رقم یو شی دی خدای د سیبل لکه معلومیږي ځکه شا او مخه د بیا فرق کوي کنه ځنه ګل دی خو هغه ګل اخو وي نو ډیزاین ډیر خسته خو ډیزاین هغه څه دی او ګل جوړ شوی دی دغه یو نورم خسته او دغه یو پایجامه د ور سره یو صادر دی صادر بیا ګلدوزی صادر چرمه لري یو بغل ته نور ستاره دا ور سره ستاره ضرور طرف ها دغه بل کمیس هم را رسیدلې دا به موږ ګورو کستا اجازه تراوله نه نه خسته ګرځي بالکل ماشاءالله نستونه کار مو ګوره ډیزاین مو ګوره کار ډیر خسته کار شوی ښه نو تا د کمیس په اړه معلومات راکاو چې دغه کمیس ټوټه چې ده د چی ده دا هندي بنارس ضروره بنارس له لاس یا خنم ټول ګوره د لاسی جوړ کړی ده نستونه کې مو ګوره دا خپل څه د ډیزاین نم پکې ور کړی دي ډیر خسته فوق العاده ډیزاین ده او دې کې خو د غمو کارم شوی دی کنه دلته دا غمینه دا مری د مخلص ډیر او مری وبخه مری کار د لاسی کار ده بالکل دا د مری کار دی بالکل دې کې مری کار شوی دی دغه دې چی وي دې ته روپۍ وي دا روپۍ به د پاسه سکه د پاسه روپۍ دی اوريجنال بالکل اوريجنال رنگ نه بدلې نه هغه سي اوريجنال نه لکه مثلا اوس اصلي چې اوسې ګوتې ګوره غلط ده من خپل کار کول موږ له دیاړي ولګیدل به ته خراب کړله خوشاله اوسه دا دغه مخ خوشاله کول ها زه خوشاله اوسه یو 15 منټه خوشالي دې ملا کړم ډیره دا کمیس بل ټول کو مخکې ورځو دغه کمیسونه مې لګي ګورور دغه کمیسونه چې دم غړي زګورما دا خو فکر کوم د ګرمۍ د پاره دي موسمي دي دا مخلص د څه لباسونه چې دا زنانه مثال لکه فیشنی ډیزاین نه دي ودونه لپاره ډیر زیات خلک خوښي جنګانو لپاره د دخترانه جامې ها نرم غاچ د خسته فنسي اوريجنال برایډل ډیزاین نه دي کلاسیک اور نم پکې شوی زیاتره پکې کلاسیک او د دې قیمت څو دی دې قیمتونه د څه خو 9000 افغانۍ او 9000 افغانۍ دا نه مختلف دي څو دی د دې فائنل ریټ به درته وایم 8000 افغانۍ 8000 افغانۍ دغه عالم پکې شته دغه غمی چې تاسو لګولې دي دا را غورځيږي نه دا خو نه را غورځيږي چې تیر غورځيږي نه چې نه خپل نه را غورځيږي ما ته چې راخکار لکه غورځيږي چې نه ډېر کلک دی دې سیستم دا غمه غړ د زکه ته چې را غورځي ها غورځيږي نه او دا په افغانستان کې جوړي کده د بل ځای پاکستاني برانډونه دي پاکستاني برانډونه گاچ کې دي ها او دا پاکستاني گاچ کې دي نرم گاچ کې دي او قیمت یې څو دی قیمت دې فائنل 1000 روپے 1000 افغانۍ او نرم گاچ د ډېر فینسي کار پکې شوی او بالکل معلومیږي درنو ملګرو د کې د دې سره فکر کوم چې یو پایجامه ده او یو ور سره صادر ده صادر د پرتګ صادر شم مکمل ور سره دي او جوړه پوره ده او دا چې دی بیا دا به هندي سره دامن دي انډیا والا سره دامن دي هندي دغه به ډیر زیات زنه را سره نورم شته دغه لاسته دا به چې ګور دا پنجابي دي دا او دا پنجابي دي په سل کې دي نه وي ډیر خاصه پنجابي ګان دي دا د شلوار به جامې دي ها دا شلوار دی ډیر خاصه ده ها د دې قیمت څو پورې دی د دې قیمت ورته حساب 3.5 روپے 3.5 افغانۍ لپاره ما د لپاره څو دی ستاله لپاره دی 200 کم 200 کم او 200 کم 300 کم بس 300 کم صحیح ده 300 کم صحیح دی صحیح ده 200 چې 300 ما سره کانو یو لهجه کو کنه 3 کم وای نور شي نه مشخص کوسی سو 400 هغه مشخص معلومي 15 کم 15 کم درې ډیره مننه کور دی ولان نو الله تعالی دې د دکانداري هم دغه سي پرمختللی لره پر اختیار هم ستاسو دکان بيخي ډک دی او هر قسم جامې پکې شته دي حال د سلمدوزیم ز ګورم سلمدوزی موږ سره د سری ځنې په سلمه کې هر رقم نه ځن چې مشتری وړ جوړول شو جوړول شي او تیار به یې او تیار سره ډیر زیات مری کې مشته او دغه کالو کې چې ښکاری د شي دا غړ دا بف کمیسونه دي دخترانه بف کمیسونه دي دا څنګه ناوګان لپاره اخلي ناوګان لپاره او هغه کمیسونه بیل د لګیدل بف کمیسونه دي ها او د کې فکر کوم چې تاسو د کرایم لري کری لپاره لرو بالکل کری لپاره نوې کمیسونه دي شری خوري کمیسونه هر رقم شته درس دغه کری لپاره کمیسونه چې تاسو ورکو یو کمیس خپل سوق قیمت لري هغه مخلصه مختلف کمیسونه دي یو ډیزاین دي چې هغه په $600 او $200 تر $1200 پر کمیسونه او چې بیا تاسو کرای ورکو سور کوي
هغه نو 2 نفرو جوړ آمد ده نو چې پارسو وشو څو چې برابر شو 3000 د 3000 نیولې تر 15000 پورې کمیس په کرا لرو 15000 پورې بالکل د ویش په لپاره د یوې شپې لپاره او که یو شپه کې تر نو بیا د دویمه ورځ په چارج کې څنګه یا گزاره سره کوي بیا هغه د 2 نفرو جوړ آمد ده او گزاره ډیر سره کوي نه ورنه اخلو کنه فقط چې هغه ستاسو جوړه بیرته سلامت راوړي مانه دراوړي نور څه مشکل نه لرو چې د مشتری سره ځکه هغه به وزګار شوی نه واده ورځ تر شپه تیر شوی ګینه دا خو نه غوسل کیږي نه بل څه نو ما یو ساعت چې نور بیرته راوړي بالکل ډیره مننه دغه نو بوف کمیسونه دی ویل دا و بف کمیسونه او دا ادي جون کې غوسل کیږي مثلا چې واده نی او کور کې ګرځي دا خو نه غوسل کیږي بیا ما دا چیرته چې لکه سخت دي ډیر سخت دی یو رقم د خم دی کور به ویلې به جارو کوي ځان سره کنه ها ویلې لپاره خدي ویلې لپاره جارو ده ها نو دا خو فکر کوم چې په یو کس وړل کیږي نه کنه نه وړل کیږي ول نه وړل کیږي ما خو ځینې کې لیدلی چې درې څلور خويندې تنه راتاوي دغه وګړه کمیسونه دا غټ دا د ناویانو هغه درې څلور خويندې تنه جمعي هغه نه وي قدر لپاره ولاړ وي نور نه ماشاءالله قدر لپاره دغه ته څنګه وړي ته ماته وې سپګی دي درنې نه خو هغه نه ولا خوشحالي چې لمنه ور بسې ونیسي کنه ها شاده ولا کوره بعد لمنه نه ولید او بل د خرنوال لپاره منسي د لمنه لاندې بزمه کولږي خرنېږي مخلصه ډیره مننه مخکې ورزو دغه نور لباسونه به وګورو راځي مخکې ورشو خادرنو ملګرو تاسو راځي لکه به مخکې ورشو حضرت الله خان تم راځه ته دلته چی کې ها دغه لاسي کارونه راواخله درنو ملګرو دا شایسته لباس محل دی چرته چې د لومړي ځل لپاره داسې دکان ګورم چې هر څه پکې شته دی تاسو دغه ډیزاین نو وګورئ تر هغه سره پورې او بیا دې خواته چې د کیمرې تر شا دي دا ډیزاین بیا تاسو ته ښایو او دا څه چې په دې پلاستیکونو کې ته ښکاري دا یو کمیس دی دا وګورئ دا بېلابېل کمیسونه دي او بېلابېل ډیزاینونه دي یعنی که حساب ورته وکړو د 1000 نه زیات ډیزاینونه دلته پراته دي فقط اخیستونکي راشي او ډیزاین پکې خوښ کړي یو سیزان سره درنو ملګرو هلته وګورئ هلته بیا لنډ شلوار کمیسونه دي پنجابي کمیسونه دي او رنګارنګ هندي کمیسونه دي هر هغه څه چې ستاسو په زړه کې وګرځي فقط دې دکان ته ځان راورسوي هر څه به کېږي د خیر سره یو څه چې ما ته خپله ډېر ځانګړي وي او ما ته خپله خوند راکوي کله کله زه کور ته وړم هر وخت نه او ډېر ګرانه مي هغه دغه کمیسونه دي دې ته سلمدوزي وایي که خدای مې نه غلطوي او ځکه په دې کې مهارت لرم چې دا زه اخلم زما خوښېږي ډېر نو په دې خاطر باندې کې نه غلطېږم نورو کې به غلط شم دا سلمدوزي دي او دا په لاس باندې کار کېږي نو کاکړ صاحب ته لږ رانږدې که ورته دغه کیمره دا خویندو ته هر هغه چا ته چې دم غړی مونږ ګوري هغو ته وښیه دا په لاس باندې یو غمی لګول کېږي یو کار ورته کېږي او دا ټول کار په لاس شوی دی او ښایسته بخمل هم دی اول بخمل بیدم ستړی مشي ته بخیر علي خیر جوړې خیر دی نوم مبارک دی زما نوم عبدالرحمن دی عبدالرحمن تر ځکه ځان ته دومره ښایسته واسکټ اخیستی دی موږ ته خو کله رانه کړي چې دا واغونده د دې څه حساب دی تر راکته شه څنګه دریم کلي کې ولاړ دی بخمل کې جوړ دی وروره ها خپل موږ دلته جوړو ده دلته جوړو او د دې قیمت څو دی د دې قیمتونه خو جګ دي خو دلته موږ ورکو مشتریانو په خاطر باندې 2000 افغانۍ ها او دې سره دا اغم دی دې سره صادر هم دی وروره په گاچ کې دی صادر کې به کار شوی دی صادر کې کار شوی پرتوک چې دی هغه لمیټن نه جوړ دی 15 مترو کې ښه ګڼ ګیبي دی ورسره ښه ګیبي پرتوک مرسره لري او دا ټول په لاس کار شوی دا ټول لاستی کارونه دي سلمه کې دی ټول حضرت الله خواري کې دغه پړونه دي ورته په لاس کې ورکو چې د نورک نشي بالکل تاسو وګورئ ډیره ښایسته لمن هم لري او کار هم ټول د لاس کار سلمه د اصلي سلمه په بالکل بل دلته سلمي واسکټ هم چولې دی دا وګورم چې یو شوی دی به نه خو اول درته چې واده دې کړی کنه دې کړی یو دانه هم کړی دی یو دانه هم دا یو ورته بیخي ښکاري نه نو لازم خو ته چې یو جوړه ځان ته واخلي یو زموږ رندار ته یوسي ولې نه نو دا اوس خبر وکړه یو دانه د حضرت الله نه بوالو صحیح ده کنه مشکل نه تا ځان ته اغستی دی ورندار ته به دې نه اغستی ما دغه کړی ځان ته خو دا به هم بیس وی به سي د خیر سره کنه بس هوا خشي دلته ګرمي زیاته هوا ته څه کې اوس نه واخله دا صحیح ده او ورته واخله دا اوس نه ویسه ډیر مننه کور دی ودان خوشاله اوسې زبا له ګړاندې ورشم درنو ملګرو تاسو راځي دا هغه ورته ټول کما کله خوخي بالکل دا بل تکیدو درنو ملګرو دا بیا بل افغان ګڼ کاری دي دا وګورئ دا هم داسې ده که نه ښه همدا یې مخه ده
ډېره مننه. ته راشه که نه عزت الله خانه، ته ډېر ښه تشریح کې راته. دا وګوره ښه مخلص صاحب دا ډېر یو ښایسته کار پکې شوی. لمن یې من 8 متره لمنه ده، شاو مخ ته ډېره لویه لمن لري. هسې ورته وښیې ته او د مریو کار هم پکې شوی دی. دا هو مریو کار لاسي کار ټول پکې دي، سرشانې هر شی پکې شته. په شانه کې ښایسته د مریو کار شوی دی. او بنارس تکه دا بنارس اوریجنل بنارس ده. دا نن سبا ډېر ټرینډینګ کې دی چې خبره چې ډیزاین ده چې خلک ډېر زیات خوښوي. تا خوښوي؟ دا مې یو د مشتری اډر و چې هغې ته هم تیار کړی ده. ویوړو که نه اوس پاتې دی؟ دا المان ته وړي ویل چې یو څو ورځې صبر وکړه موږ کس رالیږو جرمني ته. جرمني ته. نو جرمني ته ولې بل کس ته ورکړې؟ خو زه ته تړمه که هغوی خپله روان دي. نو درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ هر کونج ته خپل اسناد او اجناس واستوئ نو په لاندې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. موږ به ستاسې اموال په ټاکلي وخت ستاسې تر کوره ورسوو. ډېره مننه راسره راستئ او دغه خپرونه ګورئ. نو ورځو دغه پنجابي کالي هم لږ راته وښیه. پنجابي څنګه دي؟ درنو لیدونکو دغه تاسې څه په انځور کې ګورئ دا پنجابي کالي دي او پنجابي کې بیا کاټن دي که نه؟ کاټن بخش ده دا کاټن بخش دی. دا هغه وخت زموږ خویندې اغوندي چې کله په کور کې وي او ګرمۍ راخستې. ګرمۍ لپاره نو همدغه کاټن جوړې دي چې زموږ خویندې او میندې اغوندي او ډېر ښایسته ډیزاینونه هم پکې راغلي دي. تاسې دغه ډیزاینونو ته وګورئ، ماشاءالله ډېر ښکلي ډیزاینونه دي. او دا وګورئ څومره ښایسته ډیزاین دی. فقط دلته ځان را رسول دي او ډیزاینونه اخیستل دي. حضرت الله خان ته کاټن کې یو څو جوړې راته وښیه. زموږ خویندې چې کاټن غواړي هغو دپاره یو څو ډیزاینونه راته وښیه. ځکه په جلال آباد کې ګرمي زیاته وي که نه، نو د ګرمۍ سیزن لپاره موږ دلته بیا د اوړي لباسونه ډېر راوړو. کاټن دا سیزني دي، ډېر یو ښایسته کاټن پنجابي دي. ماشاءالله ښه ښه دا یې مخه ده. کار یې وویل ډېر یو ویایپي کار شوی. ډېر ښایسته دی ماشاءالله. دا خدا بخش برانډ کې دي. ښه بخش برانډ کې دي. خدا بخش پاکستاني دی. بالکل درنو ملګرو ډېر ښایسته ډیزاینونه ورته کړي دي. تاسې ورته وګورئ. ځینې وخت خویندې راته دغه عکسونه راولېږي، راته وایي چې دا یو څو جوړه کالي راته واخله. نو درنو ملګرو یا خویندو دمګړی چې موږ ګورئ که دغه کالي ستاسې په کار وي دغه لوحه کې به نمبر درته ښکاري. په دغه لوحه کې چې کوم نمبر لګېدلی دا دغه ځوان دی. تاسې خپله ورسره اړیکه ونیسئ او دغه کالي ترېنه واخلئ. راوړل بیا زما کار دی تاسو ته در رسول. بالکل ډېره مننه. ښه دا د یو ډیزاین شو. بل ډیزاین ډېر زیات ښایسته ښایسته ډیزاینونه راسره شته. دغه څنګه ډیزاین دی؟ دا هغه هم ډېر ښایسته دی. دا تور دا بلو قسمه غوندې دی که نه؟ بلو کلر دی. دا په کاټن کې د ډېر یو ښکلی برانډ ده. لوکس ده. کار یې وګوره. او د دې قیمت څنګه یې نن سبا؟ قیمتونه ښه دي، مناسب ریټونه دي. د دې څو دي؟ ګران نه دي. دې ریټ به چې تاسې راغلی ستاسې د احترام په خاطر باندې 3,500 افغانۍ. خو جنس داسې جنس ده چې په کاټن کې دې نه نور اعلی کوالټي نه راځي. او ډیزاین هم ښه نه راځي. بالکل دې نه ښه ډیزاین نور نه راځي. تاسې خپله هم وګورئ. درنو ملګرو ډېر خوندور ډیزاین یې برابر کړی دی او کاټن دی. کاټن نو بیا په دې ښیي چې د ګرمۍ لپاره د اغوستلو ښه وسیله ده چې سړی واغوندي. سړی نه اغوندي، خویندې اغوندي رښتیا. نو د ګرمۍ لپاره ښه وسیله ده چې موږ او تاسې خپلو خویندو ته یوسو او هغوی واغوندي. ډېره ښه خبره ده. نو تا بل ډیزاین راغستی و چې راته ښودو دی، دا ډیزاین دی؟ دا بیا په هغه کې ده کنټراست کلر لري، لکه مثال ورسره مکس بل کلر د نازکه دي. دا هم ډېر فینسي ډیزاین ده. دا ټول هغه ډیزاینونه دي چې پاکستاني چا خبره اداکاران او فلم ستوري او جنکیان یې اچوي که نه. او دا ټول برانډډ ډیزاینونه دي کاټن کې. دا به ګران هم همدې دخوا اچوي. همدغه له وجې نه ګران دي که نه. کاټن په 2000 روپۍ موږ سره شته ده، 1,500 هم شته ده. خو هغه جنسونه نسبت د دې نه بیا ډېر زیات کمزوري. بیا دغه مقاومت کې ښیي، چیش کې ښیي. هم تکه یې ښه ده، هم جنس برانډ ده، همداسې نږدې نه ورته وښیه. هر شي کې فرق شته. لکه دلته په لیبل باندې جوړه ده که نه. اوس لیبل چې کوم هغه لري د خپل کمپنۍ برانډ هغه پرې لګېدلی، لوګو پرې لګېدلی وي. او هغه چې نه وي برانډډ نه وي بیا هغه لوګو هم پرې نه وي. لوکل وي هغه. او لوکل وي. بالکل. ته بل راته وښیه. دا ورته دې څادر و. ډېر ښایسته څادر لري ماشاءالله. نرم ګاز ده. ښه بالکل. او کاټن کې بس درته نور ډیزاین هم ډېر زیات وښیم. دا وګوره، دا بیا ډېر یو فینسي ده، خلکو د خوښې ده. د ښځو خویندو البته ډېر زیات خوښ کړم. دا کوم چې تر اخرې دا د پیغلو خویندو لپاره دی فکر کوم. پیغلو لپاره هم زیاتره مشرانې ښځې هم اچوي. ځکه دا کاټن دی، نرم دی که نه. دا یې پرتوګ وګوره، پلازو کې پرتوګ راځي او لنډ کمیس دی. ښه دا اوس ښه سنګینه جوړم ده. ستا خبره دا اوس مشرانې ښځې هم اچولی شي. بالکل. نستوڼي یخن هر څه ډېر یو ښایسته په اعلی کوالټي کې جوړ شوي دي. او دې کې هم هغه مرۍ لګېدلې دي. مرۍ دی، اصلي مرۍ دی. بالکل.
دا لوپټه دا یې لوپټه ده. ډېره مننه. او دا څه شی دی دا؟ دا به پنجابي جوړې دي. دا محفلي دي لکه مثال ودونه مدونه ته څوک اچوي. دا ګردان په هماغه لندن چې درته خلاص هغه برانډ کې ده. په دا بخش برانډ کې دي. دا یې ګوره دا پایجامه ده. دا یې پایجامه ده بلکل. دا یې څادر ده او دا یې بیا کمیس. دا یې کمیس دی. دا یې کمیس ده. ماشاءالله. نستوڼې مې ګوره ډېرې ښایسته دي. او دا خو سلمدوزي غوندې کار یې کړی پکې. داسې پاکستاني دي ټول کارونه ډېر داسې هغه باندې کار کوي. ټول لاس کار ښکاري. هو دا ټول په ماشین کېږي. ښه داسې معلومیږي لکه لاس کارونه. بلکل. اوس زه ورته ګورم داسې ماته برېښي لکه د لاس کار چې خو تاسې خپله وایي. مشتري ته هم دا وایي چې دا لاس کارونه دي. خو خیر هغه پاکه خبره به تاسو او بلکل مشتري ته هم هماغسې پاکه نور وایي. ماشاءالله ښایسته هم دي. رنګونه هم ښایسته دي. ډیزاین هم دا یې بیا لوپټه ده. دا یې دو لوپټه ده. ښه ډیزاینونه را سره په دې کې بیا یار رقم انډیا والا دي. دا سلک دي. سلک دی که نه. ښه ګجراتي دي ته وایي. ښه ګجراتي. نه پوهېږم چې ګجرات نه راغلي کوم ځای نه راغلي خو په ګجراتي باندې مشهوره دي. دغه یو قسم ته هغه بلوچي کمیسونه چې ورته وایي هغه کوم یو دي؟ هغه جوړېږي په اډر باندې. دلته څوک نه خوښوي بلوچي. اوږده اوږده یخنونه تر پښو لمنې پورې دي. ښه او هغه شی دلته څوک نه خوښوي. دلته ټول افغاني خلک خوښوي. ښه دا ماشاءالله. ګوره دا بیا ګجراتي دي. ښه دا په رښتیا هم ښکلی دی. د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت 6,000 افغانۍ. تاسې وګورئ درنو ملګرو ډېر خوندوره جوړه ده. یخنې مو ګوره لمنې مو ګوره څادر هم ښایسته جوړ ده. بلکل. ډېره مننه. او دا هندي ټوټه کې راځي؟ او دا هندي د سلک دی. ښه ښه ډېره مننه. نور به راته څه وښایي؟ نور یو رقم ډیزاین نه دي را سره په سر دامن کې یو دي شرارې. دواړو کې به درته وښایي سیده خو یو ځل دغه لاس کارونه به ستا ته وښیم. دا ډیزاین نه بیا ډېر یو ښایسته دي. زمونږ په دوکان کې چې ډېر د لاس کارونه خرڅېږي که فرمایشونه هم نیسو ډیزاینونه هم وګوره. کارونه ډېر ښایسته ښایسته کارونه شته. دا وګوره دا بیا لاس کارونه. یو څو ډیزاینه به ستا ته وښیم سمپل. ماشاءالله. دا وګوره. دا اوس وګوره دا ستا د خوښې جوړې چې بلکل. دا ژمی هم را روان ده بس په خیر سره. بلکل ډېر خوندوره جوړه هم ده. دا هم د ژمي سیزن لپاره ټول جوړو لګیا یو. او باور دې وشه چې دا څومره جوړې دي راته وښوده ټول نه خوندوره پکې دا ماته ښکاره شوه. نه پوهېږم چې دا ډیزاین همداسې دی چې د هر چا نظر ځان ته رااړوي که څنګه. بلکل ډېر ښایسته او اعلی کوالټۍ کې کار شوی ده. ټول کار یې وګوره. دا که شخصا زه درنه واخلم څو روپۍ به رانه واخلم؟ هغه تا ته پټ وایم. پټ وایي؟ نه دا مشتریان لانجه کوي که نه؟ نه کوي. زه خیر دی ورته ووایه. ښه دا ورته ستا ستا په خاطر باندې مینهوال لپاره او ستا لپاره په 5,500 افغانۍ. 5,500 افغانۍ. ته دا ونیسه. فاینل ریټ. وی ګوره بخمل یې مې وګوره کار یې مې وګوره ټول د لاس کار ده. په 9,000 روپۍ باندې دا مثال موږ هلته ریټ کوو. ماشاءالله. او د دې پایجامه کومه وه؟ پایجامه ګیبي ده. څادر یې ښایسته یو طرف ته کار لري. عین لکه سلمې کمیس چې ده همغسې پرتوګ څادر لري. په دې به ما تا سره وغږېږو. ول نه ده یو 520 د نمبر نیسم. زما لانجې دې نه دي لیدلي. تا ته درې کم پروا نه کوي. دا یو خبره کوي درې کم او دوه کم. نور معلوم نه چې څو. دا پکې نور ډیزاینونه دي. ډېر ښایسته ډیزاین ده چې اوس نوی جوړ کړی ده. ګوره موږ په لانجه وانه کور کې ماته وایي چې دا راوړه او موږ یې وس هم نه لرو. جوړ هم ده ګوره ښه. موږ تاسې خپل چا خبره لباسونه خو اوږده اچوو. بلکل. دا وګوره 3 تختې لمنه ده. کار یې وګوره لمنه یې وګوره ټول اصلي کار پکې شوی. دې ته وایي سلطنتي ډیزاین. سلطنتي ډیزاین. موږ نوم ورته ورکړی و د ډیزاین. او د دې قیمت څو راځي؟ 10,000 به دا راځي؟ نه دا بیا لږ قیمته دی. دا په څو پورې دی؟ دا به مناسب ریټ درته ووایي ورکه چې ډېر جګ هم نه وي. کار ډېر زیات ده. 11,000 افغانۍ. پرتوګ څادر هر شم کول 3 تختې لمنه. ښه 3 تختې لمنه او ټول ډک؟ ټول ډک دی. شا او مخ ته هم داسې کار شوی. او نسوړي کې هم کار شوی؟ نسوړی وګوره نسوړی ماشاءالله ډېر ښایسته کار شوی. ښه څادرونه پرتوګ. تاسې دا وګورئ درنو ملګرو د غمیو کار پکې شوی دی که د مریو دی؟ مریو ده. بلکل. مریو خال او کټدانه او غمی هر څه پکې شته. او زه دا د مریو او د غمیو ترمنځ فرق ډېر نشم کولی. یو شی دی ماته ښکاري خو چې سوچ ورته وکړم بیا بیا پوهېږم. بلکل ول نه نه سته یو ورځ تکلیف ده. بیا پوهېږم. ډېره مننه. کور چې بلې خپرونې ته راځي دې نه موږ نه به ډېر پوهېږي. نه ډېر مې وکړه خو بیا هم پرې نه پوهېږم. ما نورو ځایونو کې دغه هغه کالي ډېر استعمال کړي. ته راوړه دا سلمې ډیزاین. ښه دا د سلمې ډیزاین ماشاءالله. دا وګوره ډیزاین فقط لکه سره زر چې په د پاسه ایښودل شي. دا خو چې خویندې کله دې سره لاکټ واچي هغه داسې فکر کوي چې لاندې کاته نور هم سترې ورسره ځوړنده دي. سرو سره فرق نه کېږي که نه؟
دا اوس جوړه ده نو نه ته وګوره کاکړ صاحب بل لرم چې دا مې چاته ښکاره کوم نه مخلص صاحب ښه کاکړ صاحب دا وګوره ډېر خوندور ډیزاین دی بس د کمې خورکۍ په نصیب به یې تاسې ورته وګورئ الله تعالی دې ما ته وسه راکړي چې زه هم ځان ته واخلم د خیره سره چې خپلې مېرمن ته یو څه مه وړم یو کمیس وړم چې هر یو مې برابر کړو ښکاره کو مینهوالو ته دا یو ډیزاین دی چې ته غواړې چا ته یې ښکاره هم نه کړي خو بس زما خاطر در باندې ګران دی بالکل ډېر زیات ګران دی راشه دلته نږدې نه ورته دا کمره سټارټ دې کار ته وګوره اوس د دې لمنه درته وښیم نسوڼې کار ډېر یو وی آی پي کار شوی دا ماشاءالله نسوڼې دي صحیح ده بیک فرنټ داسې ریپ سټایل کې نسوڼې دي دا لمن ده دې کې بیا داسې کار شوی ده چې بیخي ماشاءالله لمن هم درې تختې یو د بله پسې ښایسته دي ته دا وګوره ښایسته ده ډیزاین یې وګوره نسوڼې وګوره ډېر یو ښایسته کار شوی دی بالکل او دا هم همدلته په افغانستان کې جوړیږي دا خپله جوړو خپل کاریګر لرو مونږ او جوړولی شو نور مشتریانو ته بشاره کمډر ورکوي حضرت الله ورو دا دې راته ونویل چې دغه هنر موږ له کومه زده کړ دا موږ همدلته زده کړی دی کابل ته پسې تللي یو بل هېواد ته پسې تللي یو چې دومره ښایسته ډیزاینونه چې هر څه تاسې وغواړئ هر څه زموږ هېوادوال وغواړي هغه ورته برابرېږي دا هنر له کومه شو دا بس همدلته افغانستان کې خپل هم یاد کړ لکه مثال داسې نو چې موږ پاکستان نه راغلو دا کارونه پاکستان نه راوړي دي دا مې شکر الحمدلله افغانستان کې داسې تکړه تکړه خویندې شته دا ورونه شته چې د لاس کارونه خویندو ته موږ ورکوو دا خویندې پکې کار کوي یو رقم مثال موږ سره کاریګر دی چې هغه دکان لپاره کار کوي یو مثال کارخانو کې کارونه کوي که نه خویندې دي هغه بیا بیل سیسټمات دي لکه سنټر یې دلته ورته جوړې شوي دي خویندو لپاره په کورونو کې دا کارونه بیا کولی دا کارونه وراسته ویل د کورونو کې کوي بیرته ته راځي او بالکل بیرته او تاسو ورته پیسې ورکوئ موږ پیسې څومره غټه خبره ده یو خور چې په خپل کور کې ناست دی هغه کار هم کوي روزګار هم کوي خپل فامیل هم حمایه کوي او لګیا دی ټولنې ته خدمت هم کوي نو ډېره مننه دا په رښتیا هم ډېر ښکلی دی نو یو ځل بیا کاکړ صاحب زما د خاطره وښیه ډېر خوندور کمیس دی او هغه زما خبره بیا تکراروم چې دا به د کمې خویندې په نصیب کې او ډېر خوندور دی او ډېر ښایسته ښکاري ماشاءالله زما د ټول نه بیا دغه کمیس ډېر خوښ شو هغه څه شو کم کار چې نه دلته تا چې راوړو کم کمیس دا کمیس و دا دی دا سلمدوزي سلمو والا هغه د نغمې ډیزاین نه وړه د نغمې ډیزاین به هم ښکلی خو دې ته به زه هم ونه رسېږي دا تاسې وګورئ ځان د څه وایي هغه هم نه زړېږي منګل ماما زوړ شو خو هغه نه ده زړه ګوره ته څه چې ډیزاین هم نه زړېږي ډیزاین هم نه زړېږي او نوی ډیزاین ده بالکل نه مې بس دا د امه کې ډیزاین ده کمرمن ورور په خبره کنه دا د امه کې ډیزاین ده او بالکل راشه کمرمن وروره او که اوس نغمه زموږ خپرونه وګوري ورته وایي چې دغه ډیزاین ما ته راواستوه دا به څنګه وي ولې نه پیسې خو به هغې خو اغوستی ځکه خلکو ورنه نقل کړی ده اوس نه هغه وایي چې ما ته کوم راغلی و هغه دومره ښایسته نه و لکه څومره چې دا ښایسته دا خبره بالکل دا امکان نیولی دی او کار ډېر ښایسته کار پکې شوی سلمه اصلي سلمه ده تورېږي نه او دغه ژړوالی چې لږ کوي دا تورېږي دا خو اصلي او بدل پورې اړه لري دا اوس اصلي سلمه ده دا نه تورېږي څومره وخت ورته ذمهواري کوئ 3 میاشتې موږ 15 کاله هم ذمهواري کوو خو ذمهواري چېرته شته چې وایي غونځې بیا دا نه خرابېږي او بکس کې چې کېږي یو شي سره خرابېږي چې دا سپری ده سپری خو داسې یا تیزاب دی تیزاب لري او سپری نه چې وساتې هېڅکله هم نه خرابېږي ښه دغه لباسونه باید د سپری نه وساتل شي بالکل د سلمو لباسونه که د مرۍ وي دا ټول له سپری نه وساتي سره زر هم باید له سپری نه وساتي که سپری به که فکر زیاتره ناوېګانو لاکټونه تور شوي ډېر په وخت باندې هغه د همدغه سپری له وجې نه سپری له وجې او سپری داسې لکه تیزاب چې ورشي دغه تجربه شوه که نه ستا خواته راتګ مې علم کې زیاتوالی او بالکل دا څومره ښه خبره ده دې نه وروسته چې زه هم دغه سپری استعمالوم دغه ځای کې به ووایم چې د بټنه نه چې د بل څه نه وي کنه چې توره نه شي بالکل ډېره مننه حضرت الله خانه الله تعالی دې ونازوه مخلص صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسې موږ ته راغللی دلته خپرونه وکړه راسره کور مودان دې کې خو څه دې په زړه پاتې نه چې کومه جوړه راته وښیې یا داسې ولا پاتې دي په زړه مې یو څه بله خپرونې ته وساتو څنګه دې خوښه ده صحیح ده خوښه ده ستا ده بالکل خبره نشته ده هغه بلې خپرونې ته وساتو او که اوس یې راته ښیې نو هم ستا په واک کې یم که ویې چې هغه راته ښیم یو دوه جوړې نو راځه هغه به درته راواخلو یا در سردامن به یو دوه ډیزاینه درته وښیم هماغه ځای له کلاو ده اجمله دغلته ورته خلاصې کوي ته راځه ته تشریح ماشاءالله ډېره ښه کې ستا دغه فصیحه لهجه مې ډېره خوښه ده ډېرې ښایسته خبرې کې ته راځه تاسې راځئ دغه ځوانان لګیا دي کار هم کوي
ځوانان وبخښئ نو چې موږ سره لږ په عذاب شولئ واسکټ ځان ته اغوستی موږ ته خو بیخي ساده منه ما ورته اول تا ته ډالۍ کو اخیره کې اخره کې ډالۍ کوي خلک په اول کې ډالۍ کوي چې واه ماشاءالله ماشاءالله دا څومره ښایسته دی د دې قیمت څو راځي خویندو لپاره دي د کوژدنې لپاره چې مثال دوی کوژدنو کې واچوي که نه قیمتونه بس مختلف دي مخلص صاحب د دې جوړې قیمت د 15,000 افغانۍ 15,000 دغه اوس کاپي را سره شته دغه په 1000 افغانۍ ده 1000 افغانۍ مختلف دي هر رقم جنسونه پکې راځي او دې پایجامه کې هم فکر کوم کار شوی پایجامه دا نه لري مخلص صاحب دا خو سره دامن دي د کوژدنو لپاره دي د سره خپل جاکټ راځي او لمن راځي بیا لاندې پایجامه ورسره د زنانه زیاتره برجس اخلي ښه او تیار برجس اخلي هغه ورته راځي ښه دا بیا چې دی د دې جاکټ د نستونه دي هغه بیگ د فرند ده ښه ډېر ښایسته ده ښه دا ډیزاین ورته سور رنگ کې ده اوس زیاتره ناویګانې موږ تاسو خلکو ډېر مهاجرت وخت تېر کړی ده هغوی ناوې لپاره پاکستان کې هم پاکستاني لکه سور رنګ انتخاب دی دلته مو زیاتره خلک راځي موږ له سره شراره راواخلو سره شراره دي ته وایي دا سره شراره ده ښه دا داسې سره ده چې ښه لوکس ده دې د جګري نه وایي جګري بیا بله ده سوخته جګري ورته دا سوره ناري ده ماشاءالله دا وګورئ دا لمن وګوره څومره ښایسته ده کار یې مګوره مخلص دا به ما د ګران ټول اصلي د مرمرو د خال او مرۍ او داسې کارونه دا ګران دي بالکل 15,000 15 نه 28,000 افغانۍ 28,000 افغانۍ بالکل چې تاسو راغلي ان شاء الله خاطر به د مشتریانو ډیر زیات کوو نه زه ګوره دکاندار نه یم خو لږ لږ ریټونه ښه ویم یا 2000 کم ویم یا 1000 کم ویم خو خوا او شا کې ورته ګرځم راګرځم نه لکه دکانداري دي چې کړي وي بالکل دا دوسرے وزي دا خپل صادر دی او نور هغه غاړي چې وي ها خدای غاړي دي ماشاءالله دا بیا کوم خیاط هغه به ورته ګنډیم نو مثلا خپل خیاط شته ده پاکستان نه راغله ده خو ماشاءالله خلای کړه او د نه مخې موږ خپل هم دلته کارګر لرو ده اوس دا راغله بل چا شکر الحمدلله ضرورت نشته یو ګنډل تاسو راشته دي ګنډل تیار ګنډل شوی اوسي تر اوله غا دمبلدار راوخه ورته ته تیار ګنډل شوی او دانه راوخله چې هغه درنو هوادول ته وخیو درنه هوادول بر سره ستړي شي هم اوسي چې دومره ډېر ډیزاین مورته وخدل خو زه باور لرم چې په دغه دکان کې به ځل نه تنګيږي ځکه چې ماشاءالله ډېر ستر دکان دی او جالب خبره ده چې د دې ځوانان چې ډېر اخلاصمند دي تر اخره پورې په دومره ورین تندي دغه کار کوي چې زمونږ ورته اشتهار راشي اوس موږ هم ورسره کار شروع کو دا عبدالرحمن نومېږي عبدالرحمن ماشاءالله دا دومره غټه حوصله لري چې مشتریانو ته دا جوړې سپړي مونږ هلته ناست اخره کې شیرینیم دی پالېدلې مونږ ستړي شو اخره کې شیرینیم دی نه غواړي یاد دي شي هغه مشتریان نه غواړي چې کوم مشتریان نه هغه هم ګپ ورسره لګاو شیرینی ته نه غواړي و چې کمیس ویړو په کرا باندې کنه ورته چې بیرته خوري راوړې نو ځان سره شیرینی راوړي او شیرینی هغه وريجه خو دلا ورته چې وريجه هغه چی شه خواږه بازار کې تناسته او خواږه داغه نه غواړي مخلص صاحب دا دوم بلادر سره د امن د خان دا بیا ډېر یو خسته ډیزاین ده ها یو بل رور سره مې انټرویو کړی و هغه کې مې د قیمتي خودلې و هغه یو لکه 20,000 افغانۍ و ها دې ریټ مناسب ریټ دی 80,000 افغانۍ قیمت 80,000 افغانۍ او دا چې په کې لګیدلې غمی دي نه ټول کرسټال غمه ده کرسټال غمی ده یعنی ازه چې کوم ویل لرم چې لمن د منس کې چې دې منس کې خدام دې سره ده وګورم تاسو فکر دا تش ده ما کوم دغه یو د اخلاص مخلص صاحب دا وګورم ماشاءالله من ساده خلک یو بده شي وګورم ته دوه مخزه وګزه درته بس خسته شو ولانجه ماړه دغه یو نه ار ورځ راځم دغه چې کوم دکان کې خبرونه وکم ډیزاین راته انتخاب کړی دا ډیزاین والو دا ډیزاین والا اوس مې تیار هغه ډیزاین ورته انتخاب کړی دی هغه ماشین نه دی چې راوړو هغه شین او ماشین ده سلمہ دوزی و ورته ماته معلوم دی ما سره ډیره گزاره کوي ولا مخلص صحیح ډیره مننه او دا چا خسته دي نه ولی به نه درکو دا خو مختلف نه دي سره دومره خدمت کوي د ټول افغانستان خلکو زما د خوخي ولسوالۍ ده او کلم چې وزګار شمه بس حسارک ته درنو هیوادوالو په ځانګړي توګه مسولینو یو ځل حسارک ته حتمن راشي او یو ځل د غلار وګوري بیا حالت د ولس مینه وګوري ډیر عجب خلک دي ډیر ملمه پاله خلک دي خو د غلار خامه ده هغه وخت چې دلته جمهوریتو دغه ولس ډیره قرباني ورکړه خو سم د غلار ماغه سي خامه ده راشي اوس تاسو ته قرباني ورکړو د غلار ورته پخه کوي
زما هیله په دې خاطر چې هغه د سیل ځای دی د چکر ځای دی د سیاحت ځای دی که چېرته دغه لاره ورته پخه شي نو زه باور لرم چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو به خلک راځي او هلته به دمه کوي نو الله تعالی دې وکړي چې دغه لاره ورته پخه شي عزت اوسې خوشحاله اوسئ نو راځو د خیره سره بیرته بل وخت دپاره او اوس وخت لپاره همدومره بس دی ډیره زیاته مننه حضرت الله خانه الله تعالی دې ونازوه چې دومره دې ځان راسره ستړی کړو دغه ګل ګل ځوانان دې راسره ستړي کړل عبدالرحمن دې راسره ستړی کړ اجمل خان هم ولاړ ده اجمل خان خو د اول نه راسره ستړی دی ستړی نه شي راسره خدای دې ونازوه ډیره مننه خدای مو آباد و سلامت لره الله دې ژوندی لره بس هر څه چا به کارېږي مشتریانو لپاره نو خاص خاطر کوو موږ نمبر په هغې کې درکړی درته بلکل ما نمبر لګېدلی چې هر رقم مشکل وي په تیارو جوړو کې ګنډې افغاني جوړې فرمایش وي موږ تیار هر وخت ستاسو په خدمت کې یو ډېر زیاته بل موږ مخلص صاحب یو کارګو جوړه کړې ده چې انشاءالله خدمات ډېر زیات تیز دي ډېره مننه او بس هر سړی خپل افغاني موږ دی او کارګو یې ده ټول په وخت باندې لباسونه جنسونه تاسو ته در رسوي بلکل موږ همیش لپاره لکه تاسو چې خپله وویلې چې زه برند شیان راوړم همدغسې بیا موږ هم چې کوم شرکتونو سره قرارداد کوو د شیانو د انتقال لپاره نو د لومړي لاسکاري زمون کار د نور نه فوق العاده دی چا چې تجربه کړی اوس هغه به ما درکولی شي خو هغه چا چې تجربه کړی نه موږ ته سامان نه راکړي موږ ته ډاکومنټس نه راکړي هغو ته به یو څه اندېښنه وي چې دا به څنګه بني یو ځل ازمیښت وکړو یا خواته بیا موږ ته کار پرېږدي یو باوري ادرس ستاسو کارګو خوشحاله اوسئ الله دې ژوندی لره ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه ښایسته لباس محل مو راسره ننداره کړ په رښتیا هم د لباسونو محل دی او دومره لباسونه پکې دي چې که دلته موږ ولګېږو تر ساره پورې دا لباسونه اړو راړو نو ختمیږي نه دا ځانګړې خپرونه صرف د دې لپاره راغلي وو چې که ستاسې کوم ډیزاین په دغه لباسونو کې خوښ وي او یا مو خوښ شوی اوسي نو فقط په لاندې شمېره راسره اړیکه ونیسئ مستقیما به یې دا ریټونه او قیمتونه او هغه د جنس په اړه معلومات درکړي او زه محراب ګل مخلص که په خارج کې یاستئ نو د کور ته دروازې به در رسوم ډېره مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو وکتله په همدې ځای درنه اجازه اخلو تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې لپاره په نوې خپرونه کې حاضرېږو تاسې ټول په لیازال څښتن ته لاس پارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ تر بیا ښې چارې الله په امان